السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به ښه به نو نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. ښه جي نو اوس خبره داسې ده که نه چې تقریبا 2 بجې دي ماسپښین او ما مونځ وکړو او ولاګ مې سټارټ کړو. اوس سهار راسې ما وی زه ولاګ سټارټ کوم او ولاګ سټارټ کوم نو سهار راسې دومره میلمانه تله راتلو چې لکه پته نه لګي یاره نن ډېر زیات میلمانه نو دې وجه باندې مې ولاګ سټارټ ونه کړو. اوس مې ولاګ سټارټ کو نو اوس 2 بجې دي نو زه وایم چې لږ اوده شمه خو تاسو ته پته راکړه نه چې زمونږ غنم چې دی هغه دا شیان پراته دي د هغې څه غم پکار دی نو سچل کوم ورور ته مې وایم که نه سکول نه اوس راغی نو که هغه څومره پټي ته ځي نو زه لږ خوب کوم او که هغه نه ځي نو بیا به ځم پټي ته خو لا وختي دی ډېر سره غارمه دي که نه ګورو چې څه کېږي چېرته ځای ما زمونږ سره یې. حاجي نو اوس رالم پټي ته او څنګه چې پټي ته رالم که نه راتلم رښتیا په لار کې مې تریشل والا ولیدو وی چې بېګا رانه دا شیان تللی و نو هغه وی چې دغه دی دا زه به تاسو ته نن نه یم اوزګار ځکه زه به ما دلته کار ډېر دی زه به تاسو ته سبا اوزګارېږم او بله خبره دا که نه چې دا غنم مونږ وګوره بېګا خواره کړي دي دا وینئ نو بیګا هم ټول لکه دا راسپړلي دي او دا به اوس بیا راټولول غواړي ځکه چې باران را روان دی موسم را روان دی خبر رانه ټولې غلطېږي باران را روان دی خدای پاک ته خیر وکړي خو موسم ته چک کوي ګورئ وریځ راغلی دی مکمل که نه او الله پاک ته خیر وکړي خدای دې لا باران نه کوي ځکه چې ډېرو خلکو ته یوازې ماته نه ډېرو خلکو ته چې دی که نه نو غنم دا شیان پراته دي نو بس مونږ هم اوس پټي ته راغلي یو او اوس مې ورور بل تریشل والا پسې ولېږو که چېرې هغه پیدا کړو نو بیا هغې باندې کوو که نه نو بیا به ځو کور ته چېرته ځای ما زمونږ سره یې بهی دا مخامخ چې لږ لږ ښکاري که نه دا زمونږ کلی دی دی ډېر نور کورونه دي هغه ډښکته دي خو لکه دښکه ځای چې دی که نه مین کلی دی دښکې ځای نه شروع کېږي نور ښکتې غلطه کو دا اوس بره چې دی که نه نو دا یو دره ده زمونږ د کلي مضافات دي زه چې پکې اوس په کوم ځای کې یم پرون مې تاسو ته ښوولي ښه جي نو اوس داسې خبره ده که نه چې والد صاحب مې راته کال وکړو وی چې واپس راشه او بل ځای کې چېرته ترېشل دی هغه وګوره نو اوس ځم واپس کور ته او دا غنم چې دي کو دا راټولوم نو هغه ترپالونه چې کوم وو نه مې ټولې بوسو ته غوړولي نو لږ لږ بوس دي پکې نو بیا راله بل کړاو جوړوي هغه مې پرېښودو او اوس ځمه چېرته بل تریشل ګورم کومې مونتو نو تریشل کوو کو نه مونتو نو ماله بیا کړاو دی یاره الله پاک دې خیر وکړي. ښه بهی زموږ په کلو کې چې تماکو کې خلک تلی اړوي که نه نو دا په دې غویانو باندې ټیټر پسې ګرځېدمه دلته مې دا ولیدو ما ورګه چې تاسو ته م وښایم خو سړی ستړی شوی دی ناست دی سیټ ته او دا چل دی زموږ د کلي ټول خلک زمینداري کوي. ښه بهی نو له خیره سره تریشل پیدا شو اوس ته الله پاک وکړي چې باران نه راکېږي لږ ټایم دپاره او دا تریشل والا رضا شي دی را سره ځای ته لاړ شي که نه نو دی وایي درځمه بس اوس دته انتظار کوو هلته ورته کښېنم که نه ګاډۍ به راوباسم چې بیا پکې دانې راوړم او بس دته انتظار کوو نو راځئ تاسو هم بیا یو ځان سره چېرته ځای ما. ښه جي نو اوس داسې خبره ده که نه چې ټریکټر والا به څور راځي او زه به داسې چل وکړم چې زه به ورته منډه باندې مونځ وکړم نو زر مونځ کوم او بیا به دغه ګاډۍ وباسم او ځم به ټیټر والا پسې نو چېرته ځای ما. ښه بهی نو دا موسم چې دی که نه نو ډېر زیات ګډوډ دی په دې ټایم کې سیلی ده او دا دوړه تاسو وینئ او الله پاک ته اوس خیر وکړي ما خو ګاډی راویستو تریشل والا وي درځم نو بس هغه ته ناست یم خو هغه راغی نو ځو تریشل له او کور رانغی بیا به واپس ځو کور ته غنم دي به لامده دي شي نو بهی نو دا تریشل مخې ته دی او زه پسې شاته یم خو اوس ته الله پاک خیر وکړي چې دا سیلی او باران لږ منې شي
باران خو نشته خیر دا سیلې لږه کمزوري شي که نه ځکه چې بیا ټول بوس وچانګي نو بس الله دې خیر وکړي نو مباینو له خیره سره تریشل سټارټ شو او کار په دې ټیم کې چې دی که نه نو سیلې هم ډېره زیاته نشته الله پاک لاک لاک شکر دی خجنو له خیره سره تریشل وشو او یاره ډېر د غټ غم نه خلاص شو ځکه که نه چې بیا باران را روانو نو دا بیا لم دی او بیا به راته بل مسله جوړوله نو له خیره سره تریشل ختم شو په خیرو اوس په بس دا دانې ډکو کور ته وړو او نور کار چې دی که نه نو هغه ختم نه دې ځای نه دې پټي کار ختم شو نور پټوله پاتې دی حاجي نو اوس تقریبا 12 بجې شوې د شپې څنګه چې ماښام رالم که نه کور ته ځان مې پرش کو را پرش کو مطلب دوړ والی وم ټول تریشل دوړ والی وم نو ځان مې لږ پاکو را پاکو او بیا داسې خبره ده چې وای فای خرابه شوه پته نه لګي څه چل دی او ماوستن راسي یاره زمونږ وای فای کار نه کوي مونږ د خپل پی ټي سی ایل چې دی که نه پی ټي سی ایل د وای فای ډېر زیات ستړي کړي یو او بس الله پاک له یار د الله پاک د پی ټي سی ایل والا عقل او پوهه ورکړي نو څه به ووایو خدای پاک دې دوی ته هدایت وکړي نو ښه نو اوس خبرداره که نه چې کو ویډیو لیټ شوه چاري که نه نو دا به وای فای وجه دا به زما وجه نه ها ما خپل بلاک کړی دی ایډیټ کړی مې هم دی بس دا اخري شاټ راته پاتې دی دا پکې لګومه نو بس بلاک چې دی که نه نو کمپلیټ شو زمونږ نننی بلاک چې نو هغه دومره و زما نه یو غم چې دی که نو هغه لرې شو ځکه چې د یوې پټي غنم چې و که نه هغې کار ختم شو بس اوس د بل پټي د هم لږ دي ډېر نه دي بس یو خس پاتې دي نو هغه ختم شي نو بس ټول کار چې دی که نه انشاءالله 2 ورځې تاسو ته ما ویلي وو که نه بېګا 2-3 ورځې کې به ټول کار ختم شوی وي نو اوس ماله راکړه اجازت و د سباني بلاګه پورې ماشي دي یاره د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېرچل خیال ساتئ د لوی الله په امان